د کابل پوهنتون په نوښت او د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ د لوړو زده کړو پیاوړتیا تر عنوان لاندې درې ورځنی ملي کنفرانس نن په کابل پوهنتون کې پیل شو. د یاد کنفرانس په پیل کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د کابل پوهنتون له دې نوښت څخه د مننې ترڅنګ د ډول کنفرانسونو او استادانو لپاره د خدمت زمینې برابرولو ژمنه وکړه. د کابل پوهنتون د محترم رهبرۍ څخه ډیره مننه چې داسې ابتکار یې وکړي. د افغانستان د پوهنتونونو مور چې د کابل پوهنتون ده، د هغه په مرکزیت کې داسې یو علمي او تحقیقاتي سلسله یې مخته یوړه او په دې کې زموږ سره خبره شریکه کړه، موږ هم موافقه ورسره وکړه او د همکارۍ ډاډ مو ورکړي. بیا به هم دا سلسله دغسې جاري او روانه ساتو. د دې نه ډېره مننه د دې خوندور اقدامو او لاسته راوړنې څخه. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د یاد کنفرانس موخه په علمي ډګر کې پرمختګ، لا نړۍ سره ځان سیال کول او په دغه برخه کې د نیمګړتیاوو په نښه کول وبلل. نو نن چې کوم کنفرانس جوړ دی، د دې مطلب او هدف هم دا شی دی چې د تحصیلات عالی او کم جریان دی، په دغه جریان کې موږ تاسې مخته لاړ شو، ترقي وکړو او کوشش دا وشي چې آینده کې ایجاد د علومو ولرو، د دنیا سره ځانونه سیال کړو، په دنیا پسې ځانونه ورسوو، په دې میدان کې چې کومه نیمګړتیا لرو هغه نیمګړتیا مو هم راپوره شي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل چې لوړو زده کړو وزارت د هیواد نورو برخو لپاره کاري ځواک روزي. لوړې زده کړې د یو هیواد د ټولو زده کړو ترمنځ یو محوري ځای لري او د یو هیواد ټولې زده کړې چې د سر نه تر پایه سړی حسابوي، په دې ټولو زده کړو کې یوازې لوړې زده کړې دي چې د ټولو زده کړو یوه خاصه یې په ځان کې ځای کړی دی. دغه راز د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز د یاد کنفرانس په اړه معلومات ورکړل. په دې کنفرانس کې چې د مقالو د وختونو هغه سلسله تقریبا څو میاشتې مخکې شروع شوې وه، موږ ته د هېواد د مختلفو پوهنتونونو څخه شاوخوا 15 مقالې څېړنیزې مقالې رارسېدلې. وروسته د عامې روغتیا وزیر، د چارو ادارې عمومي رئیس، د داخلي وزارت او اطلاعات او کلتور وزارت معین صاحبانو د علم پر ارزښت خبرې وکړې. په پام کې ده چې دغه کنفرانس به سبا او بل سبا هم دوام وکړي او د استادانو له لوري به پکې د لوړو زده کړو پیاوړتیا په برخه کې علمي څېړنیزې مقالې وړاندې شي.